الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې عمر بن الخطاب یو عجیب خلافتو کې کوم علاقې چې د فتح کړې د غین ورستا په دغه ځای کې ډېر عزتمن انسانان د الله وریا پیدا شول، لکه امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داود، سعید بن منصور او دقشن ابو عبد الرحمن شعيب النسائي، ابن ماجه، امام بيهقي، د امت مسلمه نور کرا عمده علما سره بغلان او صدقشن د حرات او سره هلمند سأخذ د نيرنه. هرمزان بادشاہ د خپل قواوی راجمع کړي وي ارم هرمز علاقه کې چې دلته به اخره خط جوړو او د مسلمانانو سره معلومو، ځکه په ارجه باندې دوی تعرضونه بریدونه دي. څومره قواوی چې د ټوله راجمع کړي نو عمر ابن الخطاب له مجاهدونو خط ولېږو چې د صورت حال دا وی خبره بالکل صحیح ده، لیکن د عراق نه دوه ګروپونه بشرا ولې، یو د قعقاع ابن عمر او بل د نعمان ابن مقرن، یا د سهيل ابن عدي. دشمن چې کله دې مسلې نه معلوم شو، دې خبره نه خبر شو، نو خپل قواوی راواخسي تر څو پورې چې د نعمان ابن مقرن ملګری راتلل، نو سهيل ابن عدي سره سخت جګړه وکړه اربق علاقه کې. دشمن ماته خړ لاړو تستر علاقه له وتښتیدو، نعمان ابن مقرن درال اغازه محاصره کې تقریبا اته تعرضونه ورمانه وکړه، ځکه قوي خطو ماته دونه یو تعرض ورسه کېدل او به تعرض او به اخر د دشمن بری منځ کې رب العالمین مسلمانان پیدا کړه. مجاهدون له دشو اندازه او خدای چې دانیر دې په دینیر کې بروزان رو غرزوي او په دې ویلو کې برادن نه شي، نو دنه بر تکبیر اوازونه وکي دشمن به ماتي اوخري وی چې ډیره خره اما قکار وکي تکبیر اوازونه جوړه به دشمن باندې ماته را روب راغې دل شو استا علاقه ټول مجاهدون ونی ولو فتح کړه. هرمزان بادشاہ چې هغه د مشر وخته یو بل ایثار لا تقریبا ډیر مجاهدین شهیدان کړه. برای ابن مالک شهید کې، مجزائم شهید کې، وی ویل جزما سره سل غشری عزت تسلیمین در کوم ترسو پر چې عمر ابن الخطاب زما بارکه فیصله ونی کې او ما انت بوسي. عمر رضی الله عنه قال لاړل ابو صبره په نامه باندې د مجاهدین یو مشر هغه سره خپل کسان ولېګل او د خالي صلاح کې چې ال تورغه هغه جمعات کې ودو چې کله راوچت شنو ویل دا هرمزان دی او الحمدلله الذي اضل بالاسلام هذا ومثله. ټول صفاتونه د کمال الله لره دي چې په اسلام دم ذلیل کې دغه نور بدمعشان ذلیل نه ملګرو لري چې په دین د اسلام نه پنځه ولګو د محمد رسول الله بنقش قدم باندې روان شي. وې د سره خبره وکړه، وې د ورې کومه دا کپڑے شولې دا غزنو د سره خبره نه کوم او اعوذ بالله منک دل ویلې وې په الله ستنه پنه نه سم دا مردار خواره او شکل جامع شکل بدل کړي نو بیا بل منځ کې خبره وشوله چې غدر څه پیدا تعالی درکړه او د الله حکم در باندې نافذ شو، هغه څه خبره وکړي. عمر رضی الله عنه ویلي هغه وخت کې مسلمانانو عرب مابین کې اختلاف او د پاریسانو مابین کې اتفاق، ځکه تاسو موږ باندې غالب وای. دوبو مطالبه وکړه په منځ کې هغه ویل چې تاسو مال امن راکې. انس بن مالک ورته ویل شي او وی ویلي برا ابن عازب مجزای شهیدان کړي دي، څنګه موږ امن ورکو؟ وی امن دی سید وچ امن دی. 2000 تنخواه د مرته مقرر کړو په مدینه منوره کې او کور مقرر کی چې دا علاقه بعضی مجاهدین عمر ابن الخطاب له ویلي دا کسکر علاقه دا رشید لکه پیغله زنانه او چې دولی وی د یوزوان خاله اخوا اوړي راوړي نږدې چې بزنا کې واقع شي. ما تشکیل کا چړتا هغه وی سیده جند الصبور علاقه کې جګړه جوړه شو، ال توراله هغه خلکو مجاهدین خلک معاشره کړه. یو وخت ګوري چې ارسه بارګری شي مالونه دي چاروي دي او دوی دي پښتنه ته وشو دا ولې وساسو ملګری موږ له امن راکې مکنف ودا خو غلام دی، بس یو غلام دی کاسیل موږ له امن راکړی امن شو. نه هاوند علاقه کې داخله راځم شو چې د غرونو دریوي مخله خندقونه وستو اغزي. قعقاع ابن عمرو مجاهدون له ویلې وی تعرض بم کور ورسکی ګوم په دې منځ کې به دوی را بار شي. بعض خلک کمین کور د کینه ول امغه او چې صف جنگ وشو الله دلته مجاهدین کامیاب کړه
آذربایجان علاقه ونی ولې شو ارمنستان علاقه ونی ولې شو سجستان ونی ولې شو مروه ونی ولې شو سکران علاقه ونی ولې شو مکران علاقه ونی ولې شو قندهار ونی ولې شو سن ونی ولې شو عمر ورمانو کې رضی الله تعالی عنہ وجزمه د دشمن په مابین کې یو ورد غر وی چې اخو غوی به دی خوازه به تر څومره خپل ملګری منظم کړي د دولت اسلامي ځکه دا تنظیم میزان له مسله ده احنف ابن قیس ویل کافرانو دي ژوندۍ موږ د اصلي لګدو سخت جنگ شروع شو ترکیه کې کردستان کې ترکانو د دې خلکو تایید وکي یزدجر دي دوی راغلي و بلخلا دلته ټیکانو مرکز جوړ کړو په دې کې یو درې څلور ترکان مردار شول مړ شول نو هغه خپل قواوی او ناټوي ما تا کړو ویل چې تاسو سره موږ اتحادیه کې شریکي ګونه دا غوړې سب زور غوړې دا جنگ هر ورځ بس موږ فوجین مړ کیږي نو مجاهدینو دغه په مقابل کې اصحیح کې خو دې وجه دا وجه رسول الله فرمایلی دي ترکیان تاسو پرې دې تر څو پر تاسو پرې خودلو یو د قشن حبش د چین ولا خلکو ویل چې موږ بس تاسو تایید وکړو لیکن د رسول الله د ملګرو سي وکاته چې دا څنګه ملګری دی ودا خو د ورځې شاسواران دی د شپې رب العالمین لپاره تری بسجدو کشر او مشر ټول پر اسمه باندې عادي کینی اطاعت په کې ډېر زیات دي مسواکونه استعمالي د منځ پابند یې ودا جنگ نشي کېده عمر رضی الله عنه بیرته ویل چې شام لراش ملګرو له شام له ورسم ځکه عمرو بن العاص او ارتبون دروم د یو بل سره خیر اړم کړي عمر رضی الله عنه زموږ ملګرو سره خیر اړم کړي دي او تورات کې د عمر صفات ذکر شوی چې دا لقب دا پته کوي کله چې ورغلنو دا پیوند کړي جامع د اسلامي مجاهدینو ویلا به پیونیر باندې ورغه هغه خپل سپلې صدر کې واچولې په وګ باندې او کې د مهار نه ونی ولا چې کله پورې وتون ټول خلق رومینو تکبیر غاغو کې وی ویل به قسم په الله چې د عمر بن الخطاب دی او په دې وخت کې موږ به تسمیه وسره کوو دغه ورسره به د تعاون مسره راغله وجابیا علاقه ورشه کو ورنشو عبد الرحمن بن عوف ورته ویل چې نزو عمر رضی الله عنه ویل چې نزو به واجب خطبه بیان کړه چې کله بیت المقدس وردن نشو دوه رکعات منځو کې چې په کوم ځای کې محمد رسول الله منځ کړو د بلال صاحب نے مطالبه اذان وکړه چې اشنا اذان وکړه انکار وکړو خو چې کله اذان شروع کړي نو عمر بن الخطاب سره د ټول مجاهدونو صح وژړل رسول الله ورته راځي به خطبه بیان کړه چې خیر القرون قرني رسول الله دا ویلي د شي وخت بل شي چې خلک بګوي کوي او چا به مطالبه نه کړي د خلکو سره به خلک امانتونه کړي او به خیانت کوي چا به د مقسم مطالبه نه کړي دوی به قسمونه کوي خلک به سورباله چاغواله خو غني جسمه دا بدن څنګه چاغش زه څنګه باندې والا شم مصر د علاقې په فتح شوي د عمر رضی الله په وخت کې شام فلسطین مصر لیبیا دی علاقې باندې د اسلامي خلافت بیرغونه ودرېدل او قومندان د مجاهدینو شو د ټول لوی درستیز عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ من دحات العرب چې دا د عربو یو پهلوانو په هغه وخت کې به عربو کې لوی بدمعشو شکل اسلام راوړل نو اوچت پهلوان ځکه اسلام مخ ټول ګناونه خلکو له معاف کړي محمد رسول الله فرمایي و اسلم الناس نور خلکو اسلام راوړل دي ارچ عمرو بن العاص ته د ایمان راوړل دي د دوی دومره توصیف بیان کړی دی عمر بن الخطاب دا خبره کوله و عمرو بن العاص د ارتبون د مجاهدینو یو کرور ملګری دی قهرمان دی چې په کوم طرف باندې تشکیل کې ډېر یقیني شي سره ودا دشمنانو ویلي چې په هر ځای کې مجاهدین کامیابی کې د چل شي د حمص علاقه موږ محاصره کوو دلته به جنگ شروع کوو دلته شکست او دلته شکست چې دا رقمونی ولا قوي خطونه به جوړ کو کدوې راتلو نو موږ به جنگ کوو کني موږ خپل دستی لګو مجاهدینو باندې بچریکی بریدونه کوي چې دام صحیح ده د مجاهدینو مشران په خپل مابین کې نه شي دشمن د یو تکتیک اختیار کړی دی څوک ابو عبیده ابن جراح دیږي کې د جنگ قومنداني د سره و د ملګرو لویل چې زه غواړم د خپل مجاهدین روسته کم ځکه دشمن زیات دی اوس موږ ملګری کم دي معاذ ابن جبل ورته ویلي وکړه دې ختمه موږ ورسو شو بل ختم جوړ کې داس موږ ناکامی ده چې په هر قیمت باندې د سر په بیه باندې موږ په دې کې خپل دازان ټینګو بل ملګری ویل څوک بل ملګری ویل څوک فیصله دا وشولا ابو عبیده ابن جراح ویلي وېزه د خپل مجاهدین رسه کومه خو لیکن مشوره دا ده چې د عمر ابن الخطاب نه وارث فرمان اخلم اغله خط لیګو د سینه کې سبا مجاهدین را ورسه کو امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب وایي چې تاسو ما سره مشوره کړې وې چې سیده استاد ورګل عمر ابن الخطاب لا هغه مجاهدین لوري چې خبردار
کوم ځای کې تاسو خط دا ګور چې په هر قیمت باندې ټینګې کوي زه د عراق نه مجاهدین درلېګم سعد بن ابي وقاص چې د محمد صلی الله علیه وسلم ماګانو کې دي اغلی ویل چې څلور زره تکړه مجاهدین په څلور زره اسونو باندې سوارکا دي کافرانو د چل کړي دي چې د حمص علاقه معاصره کړي دا په نصیبین کې چې کوم عربان دي په جزیره کې چې کوم عربان دي د ځان سره متحدین نیولې دي لکه کفارو کې دا کار دي متحدین ځل سره نشو په مخ باندې به يرغل کوي قاقا ابن عمر دا تکړه مجاهدو اهلینا فرمای ویل سو تو قاقا ابن عمر چې په میدان د جنگ کې ودرېږي او یو کړي کو چې په دشمن باندې وي کې به زر کسان چې جنگیلین موجود دي دومره زور نه لري لکه د आवाज قاقا ابن عمر د سلور زره مجاهدین سره روان کی به ویل سهيل ابن عدي ویدل مجاهدین ورکه چې دا په نصیبین علاقه باندې برید وکي او قاقا ابن عمر له چې په جزیره علاقه باندې چې دا چا د دشمنانو سره اتحاد کړي اول په دوی باندې ورمیګونه مات کړي ځکه ټول خطرناک خلک داري دشمن زما د زینه څه پوي دي زما د حال نه څه پوي دي دا ما چې په دل کوي او ما چې ورته کوي هغه دقه ظالم نو عمر ابن خطاب ډیر اوچت شو عربي کې دی ویل شي عین سترګي و دا سترګي اول استل وکړ دي دا چې کله د شینه وستل شو به سړی ځای بجې ودرېږي کله چې مجاهدینو تشکیل لا شروع کړه روان شول دشمنان چې کله متحدین دلته پوښو چې موږ خدرمنو په تایید کې ولاړو د جزيري ولا علاقه خلک او د نصیبین ولا علاقه خلک او قاقا ابن عمر د سرور سره مجاهدینو سره سهيل ابن عدي دغه طرف نه راغی یو د مخبل اسې پس مکه باندې کې خو دي روميانو لوي تاسو پويږي او جګړم پويږي موږ په اتحاد کې نه یو شریکه دا جنگ خو ډېر سخت زور غواړي مجاهدین چې کله ورسېد ابو عبیده ابن جراح خواله دشمنانو ټول اسې پس مکه باندې دلته خودلې وي صرف روميان یوازې ځان لپاره شو او هغه جنگ کولې نه شو کڅومره طاقت دوی سره ولې نه عمر ابن خطاب خپل امر روان شو اسبانه سور د مجاهدین وسره تکړه ملګری نو دلته ابو عبیده ابن جراح خالد ابن ولید لو ویلې وی تر څو چې عمر ابن خطاب راځي چې یو تعرض خبرې دشمن باندې وکړو وی ډیره کړه چې کله مجاهدینو په دشمنانو باندې تعرض وکړي په روميانو باندې ځکه د مرکزونه و چې څومره قواوی د روميانو وي د ټول ماتره مات کړه او پاګه ځکه مجاهدینو خپل بیرغونه ودرول خو یو طریقې کړي و د نصیبینو د حمص علاقې نه شکل وتل دي ځکه د دې غیر مسلمانې چې کوم جزیه اخسته و اق جزیه د اسلام وفادار بچینو بیرته د دشمنانو لور تسلیم کړ کافر ولا وی ولی څومره د عدل خلک دي د مجاهدین وی موږ تاسو نه جزیه اخسو په دې مناسبت باندې چې تاسو د مال او د سر او د کورونو د عزت حفاظت وکړو په کدا وشوا جنگ ډیر سخت شو زمون قواوی دي جنوز د وتو په حالت کې دا تاسو د مو پیسې چې سبا څو کو نه وای چې د اسلام بچینو دوکه او غدر وکي کله چې مجاهدین بیرته دراله ابو عبیده ابن جراح د خالد بن ولید په مشوره باندې مجاهدین را تشکیل کړو جګړه په دې کې شروع شو دشمن چې کله مات شو عقد نصیبین کفار چې مجاهدینو د عدل وکړو انصاف وکړو د دې د اخلاق وکړو ځکه اخلاق له سخت اثر کوي اکثر خلکو به کې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله په اسلام باندې مشرف شو عمر ابن خطاب چې کله د اخر له ورسو ډیر انتهایی خوشاله د مجاهدینو تکتیک نه ټول سترګفان راجمع کړو خالد بن ولید قاقا ابن عمر سهيل ابن عدي ابو عبيده ابن جراح دا اړیو د خپل مجاهدینو حالات معلوم کړه داغه د جنگ نقشه او تکتیک چې په کومه طریقه د شرق د خوانه د شمال د خوانه جنوب د خوانه لویدیځ د خوانه پیدل مڅومره دي سوار مڅومره دي تعرضیان مڅومره دي دفاعیان مڅومره دي دا ټول نقشه ورته برابر کړي ټول مجاهدین چې کله تلمه کامي سرګوفان ورته ویل شي امیر المؤمنین زموږ سره ملمش هغه ورته ویلې وېزه به ملمکه کوم تاسو د ملګری سره عمر ابن الخطاب عجيبه کار کوي هغه ویلې وي اسنه چې ما مجاهدین د خط قومندانانی او دوی د پردي بچین شهیدانې نور کورنه سم جوړ کړي مالونه او ارصدل تراوړه او خوراک او اسکا کول زتونه تفقد د خپل قومندانانو والینو کولو ابو عبیده ابن جراح شرط دی ملګری ورته ودارې هغه لبیک یا امیر المؤمنین وی بیګر زستامل مې هغه ډیره کړه واغه د جنگلي قومندان هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین کزما خو لاړې وې د استرګې بری دومره وشاړي په ما باندې سم بده شوز به خلش ونستا خو لازم وی سیدا مجاهد خپل ځای لاړو چې کوم تشکیل برابر شو سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا د ابو عبیده ابن جراح سره روان شو چې کله روان شو د ابو عبیده ابن جراح د کور ورغه چې دا د ټول مجاهدینو لوی قومندان او والد دی علاقه د په کور کې ګوري یو لینچې دی ایو د لرګي کا سره او یو زوړ مشکل ته پروت
عمر بن خطاب شکل وکړه نور د کور سامان دی زما د درې شیونه دي نو دا مې لمسه بده کینم دا مې کاسه د لرګي او د مشکی لګ اوبر اورم هغه به اسکم عمر بن خطاب شکل د درې وړ شیونه ولدنو دومره انتهي زیته وشړل حقیقت دا چې سترګونه امق شانس به کل وشو ابو عبیده بن جراح ورته ویلي یا امیر المؤمنین لا تبکی مجاړه تعالی مانو ویل چې زما په حال باندې به تخپش ورته ویل شي یا ابو عبیده زما دې په ذات الله باندې قسم کلنا دا څومره ملګری چې زمونږ دي من ټول دي دنیا تغییر او تبديل لا کړي د سواستانه دنیا بالکل تګړ ور کړي نه ابو عبیده بن جراح ورته ویل یا امیر المؤمنین یولي قومندان د خط مسؤل وېزما د مرګ پوری دا یو لمسیم زما لپاره بس دی د یو د لرګي قسم ما لپاره بس تا او دا یو مشک زما لپاره بس دی زه بنگلې سکم زه کورونه نور شي نه سکم زه چې مړکیږم امید دار ترغه وخت پورې ان شاء الله دا مال کار کوي اته دا حال شکر وکاته مسائل شکر معلوم کړه نورسته ویلي ملګرو لا شهر دا خوري عجیب انسان دی په دې ځکه د مصر کې قاهره فتح شو ايدين ورس اسكندريه فتح شولا نسيبين علاقه فتح شولا سعيد مصر فتح شو فرما علاقه فتح شو کرکیسه علاقه فتح شو خو اسکندریه مجاهدون محاصره کړ نه همیشه په سخت جنگ وش تعرض کیږي ورس کیږي بیره ورس کیږي ځکه دشمن د سخت مرشي جوړ کړي وي او دغه اخره ټول زور دل تراغلو عمر ابن خطاب مجاهدون له ویلي وې د اسما مجاهدین څنګه د نه همیشه کیږي چې د اسکندریه علاقه نه فتح کیږي زما خیال دی وې دي مجاهدونو کې دوه مسائل پیدا شوي دي اول یا خو په دې کې غلول راغلي د دوکي چې کله د مجاهدونو په مابین کې خیانتونه دوکي شروع شي رب العالمین به د مجاهد له سره فتح نه ورکي دویم وې زما خیال دی د دنیا در باندې را پراخه شوې ده تاسو ورته نور جګړې لوړاندې کېږي نه د خط مسؤل عمرو بن العاص شکر د امیر المؤمنین د فرمان نه خبر شو څومره مجاهدین چې د ټول تیار شي اسونه باندې وروخه جوړ وی ویلې چې بس په دې اسکندریه باندې تعرض پکار دي تر څو چې امیر المؤمنین دی علاقه راځي شمول په اسلامي بیرغ ودرو دلته الته یو د خط مسؤل د دشمنان شو مقوقس بادشاہ امر خطرناک سړیو جنگیلې نو عمرو بن العاص ویلې وې ساده سړی ازما د فوج مخله د خپل ساده خور پړک مجاهدین مراواله من چې د دې علاقه بدمعشان یو من د دې علاقه زور اور خلک وسلواله دا غریب پردي بچی درا جمع کړی دي اسف موږ باندې مات رامات عمرو بن العاص ورته ویلي و انا فاتح هذه البلاد ان شاء الله د دې علاقه فاتح بس جوړېږم که شرط الله له منظور وا الصحابه درنه اخلم دا اورمه بدر باندې مات کوم هغه خپل استاذ راولېګل عمرو بن العاص مجاهدون لوري چې د استاذ ونه سي درې ورځې ځان سره محاصره کړ مقوقس بچو ورشي عربان خدای زموږ استاذ ولې ځان سره سر کړی وجنی که څنګه استاذ خو به چې یو دولت کې نو وجلې کېږي یو ملک درې ورځې چې عمرو بن العاص ایثار کړ د دې مجاهدونو عمل ورته خودلو نو دا چې کله الته ورله مقوقس بچو ورته چې صورت حال داغه د مجاهدونو حالات موږ ذکر کوو ازمار په الله باندې قسم عجیب خلق داو چې ال کشر د مشر طاعت کولو او کشر او مشر دا ټول پر اسمه باندې شریکین استل ویو دوی منځونه کوله درې بری منځونه کې ډېر عاجزي کوله مخکې موږ ویلو د مانزه الفاظ شي کول معنی شي کول د الله سره تعلق او د شیطان کې غینه ځم فارغ ولا منځ اخره منځ غنل هغه ته حدیث کاتل چې کوم د خشوع خضوع باره کې راغلي دي ستري له ودرېدل او د قشان د سلف صالحینو تاریخ کتل وغیرہ ډېر شپږ درش اسباب موږ د مانزه خشوع ویلو مانزه کې خشوع کوله او دویمه عجیب خلک خدا و د ورځې چې وی شاسواران دي د شپې چې رهبان رب العالمین لجاړي قیام الليل کوي قیام الليل د پر اسباب دا ویل شي وخت وي د کېدل د سورې کهف رسنی آیتونه ویل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان ډیر نشړې کول د مؤمنانو سره کینه ساتل د آخرت سوچ او د قشان د زیات جمانه ځان ساتل په ځمنې مالی جرمانه کې خودل وغیرہ څډیر اسباب د غیر پر موږ ته ذکر کړی وو او بل مسله دا ده چې مقوقس بچی دي مجاهدون لویل و سادهګانو زمو مقابله لمر راځي 3 دینار بدر کو تاسو لا کوږي په دې باندې ځان لړوړې برابر کوي او 100 دینار به عمرو بن العاص مقرر وې د دنیا په اړه کې څنګه و وې زماره په الله باندې قسم چې د دنیا د مجاهدون له هیڅ نه معلومه ده چې دنیا لا شي ده خا مقوقس بچی ویلې وې دا خوري خطرناک خلک دي عمرو بن العاص وبعد ابن سامت یو کلک صحابي رسول الله ملګری په نقيبانو کې نقيب دامو دی ور تشکیل کې ور ویلې غلو چونکی دا درنګ نه تورو نو مقوقس بچو چې د سره مذاکرات نه کوم
هغه ستا پلار به زما سره کوي زه د عمرو بن العاص استاد یم که زما سره مذاکرات ولکینه کینه جنگ له تیار شه ملګرو له زرا خوشاله دومره سرزوري دي دا چې کله رالل وې مقصد مسله وې تا نه دا مطالبه کو چې اسلام راوړ ته پويږي استاد بچي وې کې اسلام رانوړ به دا نه دا مطالبه کو چې اسلامي حکومت او خلافت ورکه جزيه وې کدام ورنکو وې به زمون سره ډغره له تیار شه جګړې لا او دا خبره یاد ساته نن چې د مصر لمن د خپل قوای مجاهدین را داخل کړي دي او تابانه موږ د شاملې شریکی بریدونه در باندې نه کوو دا د شنه چې مستانه یریګو وجدار چې محمد رسول الله فرمایلی دي چې کله تاسو مصر فتح کې باغې کې زما خپل ولی ډیر غټ لحاظ وساتئ څومره عجیب پیغمبر ځکه هاجره رسول الله مور و د اسماعیل مور او د عرب مور و د غلری خپل ولی لحاظ وکي اوس موږ معمولی خپل ولی ختم زه وګتم وینه وګتم مال بالغ کې خود کې نه خودو د روړې د لکه کې خود او مال کم کې خودا د مخ کې نه ورو منګي حالت کې نه ورو بس پم دې باندې ټول ورانه ده د قیامت په علاماتو کې علامه ده یا دویمه وجدار چې مقوقیس بادشاہ ماریا قبطیه ماریا رضی الله عنها دره لګلې و د نبی کریم علیه السلام خاله نو د هغه لحاظ وکي مقوقیس بادشاہ چې دا خبره واره د نوې ویل شي او هو دا خو بالکل د انبیو کار دی د دې خلکو سره مقابله ډیره ګرانه ده د انبیو واستاجری آذربایجان فتح اسکندریه فتح دقشان پرما فتح سعید مصر فتح او به قاهره به فتح شولا کرکیسا فتح شولا سکران فتح شلو مکران فتح شلو لیبیا طرابلس پر خبر ورور شیدا دلته قندهار او سند پر خبر راور شیدا دا علاقه ټول فتح شو د عمر رضی الله د شهادت مسائل نور شروع کیږي او عجیب مسله دار چې دا په درويشتم کال د هجرت باندې دا شهید شوی دی درويشتم کال د هجرت درش په تو کلو په عمر باندې او د قشن ذلحجه میشوا ولسم تاریخ دیغه او د یک شنبه ورس درويشتم کال د هجرت د ذلحجه میش د قشن دیغه ولسم د یک شنبه ورس لسنیم کال خلافت کړي دلیل په دې باندې چې دین د اسلام لدانه وای پنځه کال یو کارو پنځه کال ورسنه بیا بل او پنځه کال ورسنه بل بس یو امیر المؤمنین دي تر څو پر شپاقه کې نقصان پیدا شوی نه تر مرګ پورې د ازمن وسوسه امیر دی د ازمن وسوسه مشر دی لسیم کال خلافت عمر بن الخطاب کې او څلوي کال حکومت چې هغه معاویه رضی الله عنه کړی دی لس کال امارت لس کال خلافت چې کله حج وکي حجاج کله حج لاړ شنو الته وزیر عزیزی علاقه ابتح وېدی چې د شکر شه ټوپکې را جوړ کړل صدر ور باندې اوار کې او په دې باندې سم لسی واجب دعا وکړه اللهم کبر سني رب عمر من ډیر بوخش ذوف قوتي قوت من کمزورش وانتشر رعيتي زما رعیت ډیر خوش زکه حکومت ډیر 22 لک میله مربع مکه فکراله فقبزني اليك الله ځان می رخصت کا غیر مزيع ولا مفرط په داسې حال چې نه ماستا په حق کې زیاتې کړي او نه می نقصان کړي او به د شو دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك ربا ستا په دلار کې مال شهادت راکا او ربا استاد نبی په دې خوا کې ماته پن کزګر هغه سره ډیره مینه محبت ملګرو ورته تعجب په مدینه منوره کې چې دا دارو خلافت ته په دې کې څنګه تعالی شهادت راځي عمر ابن الخطاب ورته ویل چې اسما ملګرو الله رب العزت چې چاله شهادت نصیب کوي په دې شوځه کې به ورته نصیب چې الله برچا ګمانم نه کیږي خلکو شهادت په خطاول کی لیکن کله کله په بل ځای کې سړي دا نصیب شي په لار باندې نصیب شي په کار کې نصیب شي په بل ځای کې نصیب شي په کور کې نصیب شي خو چې رب العالمین ورته داري کړي خطبه ویلي ملګرو لولي شي واجب خوب می ولیدو یو چرګ راغی درې ټونګي په ما باندې واله یا دوه ټونګي ملګرو ورته ودا څه مقصد وې د اسمر شهادت مسله ده ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي ما خوب لیدو په خوب کې پیغمبر علی السلام سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق دا دواړه خوا په خوا دي عمر رضی الله عنه په دې لری ځای کې دي اغله مطالبه وکړه رسول الله ورته ویل چې عمر تعالی راشه ما خواله ملګرو ورته ویل عمر دې خبر کړی دې خوب نه وینا وی خبر کو عمر کنه هغه دا خدای د وفات اعلان دی ولی زور د اعلان وکم دا ورته وسنه کومه دغه پر مسلو شنو عمر ابن الخطاب چې په مدینه منوره کې دا غلامان ملامان نو شي کافر خو باز ملګرو په اصرار وکړو چې خامخا بدل ته وشي موږ سو کو سو نکو په کداو شو چې د مستر سستی وکړو ویل زه وشيږي نه ابو لؤلؤ په نامه باندې غلامو د مغیره رضی الله عنه او دا مجوسی غلام د خپل راغي ویل چې دی مغیره رضی الله عنه په ما باندې ټیکس والا کړی دومره درهم
او تاسو مبارک د عادل فیصله وکا نو دور ته ویل چې دغه خدمت ته کوه کنه چې ټیک در باندې حواله کړي خو په حق لري حواله کړي دي خو زړه کې د شي ویلې چې زه به مغیره رضی الله عنه خواله ورزم او د شي ورته وایم چې د باندې تل رحم کوا دی ابو لؤلؤ ورته ویلې وېزه بستاره مرد پر کشته جوړه معنا د شي خنجر جوړ کې چې دواړه طرفونه تیرو او د په زهر باندې الوده کړله دې طرف باندې مرته زهر وال په دې بل طرف باندې مرته زهر واله وې چې کله په دې زهر باندې اول نو سار منځ راغی عمر رضی الله عنه شمونځ کولو عادت به عمر رضی الله عنه یو عجیب و د رسول الله عادت هم دا ابو بکر چې سپونه کې بخپله ګرځېدو تمخ کې شتره ورسه شه د اوګي به برابر کړي به د بل سره برابر کړي به بل چې کله به ټول سپونه برابر کړي وړاندې ورسه به کې وکاته به منځله مخلش چونکه تیارو دا ابو لؤلؤ ظالم راغلی دی او په دې اول سب کې ولاړ دی او ځان سره دا خنجر ساتلی سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب چې کله په منځبانه ودرېدو الحمدلله سوره فاتحه چې کله شروع کړه چې اخر له ورسول د بس برشراوي سې یو گزاره به دي شي والو چې دلته اولو درې گزاره به دي لاندې د سپوغز د خېټه کې والو یو کوم بل گزاره بل شروع ورسو فقط دمر عمر رضی الله عنه اکلنی کلبن زه خو سپیو خوړم عبد الرحمن بن عوف په خوا کې متصل غلی منزله مخلش چې منزله کله مخلشو ملګر لم تشويش پیدا شو د جمعات په هغه سب او دې سب کې چې کوم ملګری وسرونه کې ټول هم دا وازونه شروع کړ سبحان الله سبحان الله سبحان الله او نږدې ملګری پوښي شو عمر رضی الله عنه والش دی ابو لؤلؤ ظالم شه یو ملګری په برچوالو بلو تقریبا 14 کسانی وای اخر دې ملګری سره بدیږي کې کوټو چې غیر باندې ورواچو به کې راګيري کې د لاندې خو خپل ځاله چاړونی ولا ایس ځان علال کی په دې چې مجاهدین به اسما ادم اندام کی پته کې به یو کسان شهیدان شوی دي او عمر رضی الله عنه پاغه کړي دا نور به جوړ شو او دا به مغزه کې مردار شوی دی او ماته به یې غرزولې شوی دی ایرانیان چې د بنامه باندې یو چوک منو کړی دی چوک بابا شجاع د پنامه باندې د شی تصویري وهمي قبر هم جوړ کړی دی په دې یو طرف دیوال باندې لیکلي چې مرګ با ابو بکر بل باندې لیکلي چې مرګ با عمر بل باندې لیکلي چې مرګ با عثمان دشمن سره به دې پیژني چې زمونږ دشمن سو د اسلام دشمن سو د عمر بن خطاب دشمن سو هغه په دشمنی باندې بینه ول ورته پکار دي خو افسوس په حال ده نن کوم ولادت او کامي د عوامو ذهن ساجد څخه ډکې دی یو صحیح حدیث په مقابل کې یو مسلمان په یو حدیث باندې عمل کوي او دا مولا بدی عوامو له پچکاری کې جوړه داس مون په مذهب کې نشتا دا چې ارچاو کې د يهودو نو سوارو غونډه ورته ګوري ظالمانه کته کې دومره ایمانی او ته د عمر بن خطاب بچي ځان بولنه د عمر قاتلین خلکو له پیژنه چې داغه قاتلین څوک دي او داغه متحدین څوک دي خدا دې لسانی ول اخر خپل ځان مالال شکل حلال کې نو په دې مقام کې عمر رضی الله عنه درې ورځې پورې ژوند دیو عبدالرحمن بن عوف هغه موضوع کې مختصر وې دې شکل راوسو راغه عجیب مسله ورته شروع شو ملګرو د خوانه نو چا ویل دا جوړیږي او چا ویل دا نه جوړیږي بعضی ملګرو وی دا جوړیږي وی وجه دا چې الله رب العزت به صحت من کې څنګه خبره وکړي تر درې ورځې پورې دا ژوند دی بعضی وی دا ځکه نه جوړیږي چې کله شو دو عمر رضی الله عنه خواړه هغه هم د زخم نه واته به ورته نبی زور تر راوړی نبی چې کله راوړ چې هغه ور خواړه هغه هم تی واته نو عمر رضی الله عنه حالات معلوم کې جسمان او اخره حالات عبد الله بن عباس وی تعال دل تراشه ستانه پښتنه دا کوم چې دازه چوالم هغه سترګونه وخ کې به دې ورته ویل چې امیر المؤمنین فیروز ابو لؤلؤ تو والي وې دې ظالم سره خو ما د انصاف فیصله کړو ته سره ما څومره بد خو مينو وکړي ما خو ویل چې زه به مغیره دا خبر کوم چې سره کړو یا کوا خو به ویلي الحمدلله ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی چې زما د وینې دی مسلمان په لاس باندې وینې ستر سو پر زما د وینې د وجنه مسلمان جهنم لاړ نشي څومره عجیب انسان اوچت همت والا سړی او به ویلي عبد الله بن عمر له لاړ شه عائشه رضی الله عنها وایا چې د رسول الله په خوا کې ابو بکر خک دی او د یو قبر ځای ال تشتري د دوه قبرونو چې کزه شرط شهید شم عمر شم چې ما د رسول الله په خوا کې دفن کې ذکر پیغمبر سره ډیر انتهاجه تمینه و وی چې کله عبد الله بن عمر لاړو د عائشه رضی الله عنها قرانو اغله دا خبره وکړه په دې وخت کې عائشه رضی الله عنها ژړل ځکه ټول امت مسلمه پریشان وو دومره تاوان مسلمانان له ورسول چې په تاریخ کې دومره رسیدل نه وو د ابوبکر او د قشان رسول الله د وفات نه وروسته هغه ورته ویلي وې ما خدای ځان له خوښ کړو چې زبر پیغمبر علی السلام په خوا کې دفن کېږم خو چې سیدنا و امام عمر بن الخطاب دا مطالبه کړی دا په دواړو سترګو بالکل داسې ورته ما ور کړی اثار وکي اثار بالقرب ثواب دبل اجر ورته ور کړی او عائشه دا خبره مکړه ډیره عاجزه کزوا
وې زه غواړم چې په بار د جنت البقیع کې دفن شمه نه د رسول الله په خوا کې ځکه خلک به اسما صفاتونه کوي چې عائشه هغه عمر بختوره خزر چې هغه د رسول الله په خوا کې دفن دو پلان او پلان ځکه وې چې کله عبد الله ابن عمر د عمر رضی الله عنه راتللو نو عمر رضی الله عنه ترانیخ شو په زیاده دی باندې چې عبد الله ابن عمر بل خبرو کې ورته چې یا بني یا اسما بچیا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها تعالی چې ویلي هغه ورته ویل چې امیر المؤمنین یا ابي اسما پلارا عائشه رضی الله عنها سلام نو ورسته ویلي چې بالکل د محمد رسول الله په خوا کې ته دفن شي وی ویلي الحمدلله ډیر انتهي عمر رضی الله عنه زیات خوشاله ابن قیم سے فرمای لس قسمه جړه دی د خوشحالي عمر په خپل زخم باندې په خپل تکلیف باندې نه دی بلکې دغه مسله وسره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ورته خپل راتل دا پروتو کټ کی تسلین ورکولي عثمان ورته راغی ورته چې امیر المؤمنین ته ګور د پیغمبر ملګری ته پیغمبر سخري ته مجاهدي ته مهاجري ته امیر المؤمنین تا په ډیرو غزواتو کې برخه اخیسته او تان الله راضي دي تان رسول الله راضي وو ستانه ابوبکر راضي وو او چې وز د دنیا نظیم په دې حال چې مؤمنان ټول د راضي دي دا خبره چې کړه ورته وکړه عمر بن خطاب ویل ذلك فضل الله دا خدای الله فضل زما شخصي کمال نو وی خپولي وی خپه بدی بنیاد باندې کده رب العالمین مخله ودرېګم الله رب العزت ما سره کوم معاملې کوي دویم خپه بدی خپل رعیت باندې قسمه قسم فتنې دوله متوجي دي کزه دې سره لار سم د اسلام دشمنان بدا په کوم جالونو کې راګيري اغه ځوان مو شر هغه روان شو عمر بن خطاب چې باغه به نظر ورغه نو ایسره هغه پنځه کتبه ودل ترا شرورا ابن اخي وراره چې کله راغی ودا پنځه دی اوچته کې څنګه په دې الله راضي کیږي او سره پرتو قرباني پاکيږي ځکه پنځه کته کول دا ډیره لوی ګناه ده رسول الله فرمایي چې کوم سره پنځه کته ساتي الله به ور لبوسي مجموع زوائد پنځم جلی وصل 25 نمبر صفحات حدیث مشکات کې دا روایت ده رسول الله یو سره ولید چې هغه پنځه کته ساتلی وی او دست مات شو منځم سره راو ګرځوا دا دومره سخته ګناه ده قرطبی لیکلی دي دا هغه ظالم متکبر په باره کې چې قانون دی یوي کمیسو یوي پرتګو یوي صادرو چې دا وسمنګ استعمالو خو چون کې پنځه کته وي نو اې دی وجنه الله رب العزت پر اسمه کمان نه سو وسم پر اسمه کې لاندې روان دي پروت دی دا کوم انسانان چې دا وایي چې رمنګ د کمر د وجنه نه کته کو اسی دغه متکبر دی هغه پنځه چې یې کړی عبد الله ابن عباس خو راغی ابن عباس چې خو راغی دا غلامان د دوی و عمر بن خطاب سره خوشتبي وکړه واشنا تعالی مو ویل دا غلامان د کې نه پریدو دا دار خلافت دی ویسه تاسو پری خدای اخر زم قرباني وعالم خوشتبي سره وکړه هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین ته مونږ له امر وکمندو کا چې دا څومره غلامان په مدینه منوره کې دي ټول سرونه زوامه سرونه لوسو هغه ورته ویل چې نه وجدا دا ودا منځونه کوي او څوک چې منځ کوي مونږ له دا امر نشته چې موږ دا سر قلم کو دا باندې قتل وجل کیږي هغه مرته عجيبه توشیح وکړ نور هغه لاړو علي بن ابي طالب راغی علي بن ابي طالب چې راغی مخه ورته ودرو دوی ویل شي یا خلیفہ یا امیر المؤمنین زما د رب العالمین باندې قسم چې په دې ټول انسانانو کې زما تاسو سره ډیره مینه ده په دې ټول انسانانو کې او زما د الله باندې قسمي چې دومره عمل کم تا کړی چې په ورځ قیامت د الله سره مخامخ کېږم او دا عمل الله مال راکې وې دا زما لپاره بس دی او ورته ویل زیره والا تبر محمد رسول الله د ابوبکر سره راوچتېږي ستارو په دغه خو ورځي وي وجه دا رسول الله بچ کله ما کتون د شی ویلې فعلت انا وابو بکر دا کار ما وکي زو ابو بکر او عمر خرجت انا ابو بکر وعمر وزوتم ابو بکر وعمر ما سره دخلت انا ابو بکر وعمر وزه داخل شوم زه ابو بکر وعمر نو د دې درې څلور پنځه یو شریک ذکر کېدل نه دا خبره ما معلومه کړه چې په ورځ قیامت رب العالمین ته د دې شړي په سب کې ودرې او ته جنتی او د اتفاقی فیصله ده چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه جنتی دی بلکې اسمه اوسه دریم جنتی ده اول رسول الله دی دغه نو ورسه به ابو بکر صدیق دی دریم جنتی مشر اسمه اوسه شي هغه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دی رضی الله تعالی عنه الله ترضیش وېدلی ملګرو ویلي چې درې ورځې کې دنه نشپه کسان انتخاب کړه مشوره وکړي امیر وټاکي یو په دې مشورې شورا کې عبد الله ابن عمر داخل کې داغه خوشحالي د پاره عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب طلحه ابن ابي عبيد الله سعد ابن ابي وقاص زبير ابن عوام او په دې شپږ کسانو باندې دوه کسان څوکیداران کړه ابو طلحه او دقشان مقداد رضی الله تعالی عنه و زر د درو ورځې کې مشوره راوکي یو امیر وټاکي که شهید شم هغه بس تاسو اميري یو چډيره کړه زبير ابن عوام
طلحه ابن عبید الله سعد بن ابي وقاص ویل وسمنګ ټول مشري تعالی اختیار هم درکې تا چې څوک وټاکو هغه ویل عبدالرحمن صاحب لا وزما اختیار تعالی درکش عبدالرحمن صاحب علي صاحب جدا کې ورته ویل یا علي کچیرته ته امیر شو ګوره په خپل ماتحت باندې شفقت کوي او کته مامور شي د امیر اطاعت وکي هغه ورته بالراس والعين بسر سره بیلان عثمان رضی الله عنه جدا کې وکته مامور شو ګوره د امیر خبره به مانی او کامر شي شفقت بکی څومره خیر خلک د عربان متصل سره نه انتخابي چې جنگ جګړه ته جوړ نشي هغه دوړو سره دا منل وکړه وې شکل را له ودرېدل نو عثمان بن عفان چې ارفع يدك لاس دې روچت کا لاس پلاس کو ورکه وی ویل چې تزمن امیر شي بیعت من سره وکي علي شه مو سره بیعت وکي سعد بن ابي وقاص مو کې زبير بن عوام مو کې طلحه بن عبيد الله مو کې ابو طلحه مو کې مقداد مو کې ټول مجاهدونو ملګرو بیعت وکي خلیفہ شو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې دا کله خلیفہ شو د عمر رضی الله عنه تکلیف سخت عجیب عجیب وشیتونه وکړه ملګرو لویر د انصار لحاظ بساتای د مهاجر لحاظ بساتای د الله لحاظ بساتای د بندگانو لحاظ بساتای د صحابو لحاظ بساتای ظلمونه بنه کوي چې په کوم ځای کې چا ظلم شروع کړي دی هغه قوم الله برباد کړي دی او په دې کیفیت باندې دا وصیت کولو چې ګر چاپیرته وسوال مجاهدین ناس دي او د اثر مبارک چې د عبد الله ابن عمر پرې ورون باندې خودلې دي د خپل بچی له متوجه شو ابن عمر هغه ویل وی بچوس ما اثر په اسمه کبانه کېده وی پلار دا ولی وی عمر چې د اوس د امیر المؤمنین در قبل لړ کېږي دی عادي سړی جوړیږي هغه ایستدار وخت په اسمه کې ورته کې خو عباس رضی الله عنه متوجه شو عباس خلک تاسو دوکا کړه چې ته خسړې او تو چت سړې ته قیمتي سړې دوه رکعات مونږ دې کړو jihad دې کړو هغه چې بالکل کارم داما کړي دي خو قسم په الله کچیرته د الله د خوانه زما خپل کړو شم وې زم تبا شم او زما امورم تبا شو او به ویلې ارمان که دومره سترز ما سره ویل کده اسمکا او رب العالمین نه د عذاب نه بچ کړي په ورځ قیامت بابا ما بد الله ور کړي وي خو بچ کېږم د الله په فضل باندې همدا عادي خبره ملګرو سره کولی چې په دې وخت کې د سیدنا او امامنا عمر بن الخطاب دا روح مبارک والو ته د الله په طرف باندې روان شو صاحب رضی الله عنه ویل دا درو چې تمنځونه کوس ما پسې د کشر ملګریو عمر رضی الله عنه سره شو یو خدای دی وجنه چې د ملګری دی دویم دا کشر ملګری دی که مشر ملګری دی منزل انتخاب کم نو خلک به د شي ګمان کې چې ولدا امیر شي چې کړه دا شهید شو د کفن مسله او د غسل مسله برابر کړه ځکه درې ورځې پورې دا ژوندې خبرې کړې وي عام چې کله سړی متصل شهید شي نو بیا هغه باندې جنازه مستحب ده او کفن ماغله نشته سعید ابن زید عبد الله ابن عمر صہیب رضی الله عنه دوی ورته مخامخ شو د غسل او د جنازې او د مسله ور باندې برابر کړه او جنازه چور باندې وکړه په دې مقام کې صہیب رضی الله عنه چې کله وفات کیږي ابن عمر لوي چې ابن عمر چې کله زمور شم عائشه خو ورشه ورته د سیمو وای چې امیر المؤمنین ورته وای چې عمر ابن الخطاب وفات شوی دی څه دی خیال دی د رسول الله په خوا کې ورته ځای ورکړي کني ورکړي ځکه زه سعادي سړی شم هغه به بیا ورغی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبر د جمعه د کی طرف لدی طرف کوټه را په دې کوټه کې دا د پنځوي به د نامه بدن نه هغه خو ابو بکر داغه د نامه بدن نه ایسته به عمر رضی الله عنه چې د پندې په دې کیفیت دا کوټه به بند را اېدنه به بل دیوال دی دغه نه به بل دیوال اوس کې فکر مې په اکثر جنگلو تصویرانو کې چې تاسو ګورئ یو درې سوري پکې دي وې دا یو د رسول الله خو له یو د ابو بکر او عمر رضی الله عنه قبرونه دا غلط دروغ وای ځکه د دې او د هغه په مابین کې څلور دیوالونه دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او چې امام دی هغه لیدل هغه د سفیان الثمار نه نقل کړي د خپل استاد نه تابعین وې د رسول الله د قبر شي وړي کې غونې قبرونه دي درې واړو سره خاور باندې پرتره او واړو واړو کرتکانی په دې کیفیت ودا چې کله انت دبن کړي شو نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې مخکې وزارتم دې کوټې لا د عمر رضی الله عنه حیا کولا و ایسه به زراتم نه خو کله براتم دا جامع به مپسند راته وکړي بعض خلک دلته استدلال کوي ګوره مړي اوري او مړي لیدل کوي بای ظالمان لا د سیم لیکي چې دا که زونه معلومه دي چمشنه چې هغه ور باندې کینې نو چې مرغۍ نارینه زنانه معلومه نه به که ورته کومه ته حرام دي ځکه دا معلومه نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقه دغه په فقه کې دا راغلي وې څوک چې د خبره کوي چې د جمعې پښپې د دوشنبه پښپا دې بزرګانو ارواح راځي او دې بلې باندې ناس او دې خلکو حالات معلومه وي دا سره په قران کریم باندې کافر دي لیکن د عائشہ رضی الله عنها حیا ډیره وشتوا ډیره حیا نه کزوا د ارچنه حیا کوله حتی تر دې باز انسان ګور دی حیوان نه حیا کوي د عائشہ حیا له اشاره ده نور مړي هغه نه قتل کولای شي نه بل مسله هغه دې د نور لاړ برزخ کې ژوند او برزخ کې دغه حالات وې چې دا مسله کله کړله
په دې کیفیت برابر کې نو بعد دغه نه به دا چې کوټه کې د پنکیږي ولی بار نه د پنکیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر ودا د دیو بجنا اهل علم فرمایي چې دا د توحید امام دی کچیر ته بار د پنکړې شنه خلک به دغه قبر نه یو معبد به جوړ کی هغه د توحید امام چې راغلیو چې د الله په ځمکه باندې د یو الله بندگی هیڅ په خپل کو پر شرک به شروع شي ځکه محفوظ دی هغه قبر پکار دی په دې ځکه به دا د پنکړې شي او په دې ځکه دا مسله وای ورته برابر کړی شي ځکه د امام د توحید شان سره دا مناسبه او ابو بکر عمر څخه وسره خواږه دفن شو رسول الله ورځ دواړو منځ کې روان وی ویلي وی قسم په الله لکه څنګه چې دا و شریک رواني ورځ باندې چې الله مخله شریک به اوچتي ګما نو اېدینه دا خبره معلومیږي چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دا دواړه به رسول الله باندې خواږه دفن شي چې کله جنازه په وشوا صہیب رضی الله عنه په جنازه وکړه معاویه رضی الله عنه ویلي قسم په الله ابو بکر له دنیا نو راغلی هغه ته مخاړه ولې لیکن عمر ابن الخطاب له دنیا راغلی د ته مخواړو دا د عمر ابن الخطاب کمال دی چې دنیا دې مخ لړا شو ځان ته بچ عبد الله ابن مسعود ویلي کله ټول دنیا علم سره راوالي په یو تلک ترازو کې واچولې شي طرف کې او د عمر ابن الخطاب علم په دې بل کې واچولې شي وې په دې مقام کې د عمر د علم ور باندې درون شي شیګان روافض او عمر جاهل نعوذ بالله من ذلک شیخ الاسلام ابن تیمیه په منهاج السنه کې ورته جوابونه کړی دي چې څومره سوالات شوي دي د عمر رضی الله عنه په تعویل خپلې او به ویلي وی چې کله عمر ابن الخطاب د دنیا نه لاړو نه هیڅ علم ځان سره ویونو نه هیڅ عبد الله بن عمر د اسنه پښتنه وکړه چې دا د عمر رضی الله عنه غلام وزمار پلار څه حالو وی ورځ د مصر نه وشړې راغی عمر رضی الله عنه حاضر نو د شي ګمانو کو چې چرته بودینو وېدارو ته ورته ویل کده ورځ خوب کومه د ملګرو حق طلب کیږي او کده شپې خوب کوم د خپل حق می طلب کیږي عمر چر خوبونه کوي ابن عمر سے فرمای د نبی صلی الله علیه وسلم نورستا یو عجیب انسان په انسانانو کې هغه ما پلار عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن یمان فرمای وی قسم په الله چې د عمر مثال په شان دی بل ایثار او قلاو چې کله دا ژوند دی او خلک په اسلام کې ډلې ډلې داخلي دي خو چې کله دا شهید شو باندې وته حالات راشي په کوم لار باندې چې عمر ابن الخطاب روانو شیطان په غلار نتلو پړ مخه بدا پروتو رسول الله فرمایي وکزمان ورسه شل دبل نبی وی لکان عمر دا عمر وی عجیب انسان عالم انسان مجاهد انسان سیاسی انسان زاهد انسان متقی انسان اوچت قیمتي سړی عائشہ رضی الله عنها وسکه ویلې چې په کوم مجلس کې د عمر ابن الخطاب او د محمد رسول الله تذکره ونشي وې دې مجلس کې بل سره خیرم نه نو اېدینه دا معلومه شي چې عمر رضی الله عنه جنتی دی دا غسر یوسف مینه کې هغه جنتی دی او دا غسر مینه دا د عبادتونو دا الله رب العزت د عمر ابن الخطاب شهادتم قبول کی او الله دې ونراضي شي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین